ملګرو تاسې به زموږ د یوټیوب چینل څخه د تکړه لیکوال او پخواني افغان ولسمشر نور محمد تره زیات شمېر لنډې کیسې اورېدلې وي چې دلته یې یوه بله لنډه کیسه یو کندرۍ او 3 ډوله خواړه ستاسې مخ ته ږدو. تر پایه یې راسره واورئ. یو کندرۍ او 3 ډوله خواړه. خوارکی به سهار وختي راکښېناست او د خپلې ځمکې خواته به یې په انبار وړلو پیل وکړ. ده انبار په شا ووړ. د ده کول ټول 8 کسه نر او ښځې وو. ځمکه یې خورا لږه وه، په مشکل یې د دوی د 3 میاشتو د ډوډۍ مصرف پوره کاوه. کوم وخت چې به یې د ځینو صحي معاذیرو په نسبت ځمکې ته انبار ور نه کړ، نو په دې حال کې خو یې د یوې ورځې ډوډۍ هم نه ورکوله. د پاتې 9 میاشتو ډوډۍ په مزدوري او بوټو خرڅولو نیم شوره پیدا کوله او مړژوانده غوندې ژوند یې تېراوه. 3 زامن یې وو چې یو یې هم تر 7 کلو مشر نه و چې له ده سره یې کومک کړی وای. لوڼې یې درلودې، خو د عرف او عادت په اساس یې په ژوند کې له ده سره بشپړه برخه نه شو اخیستلی، او څرنګه چې وړې وې هغسې مرسته یې نه شوای کولی. له دې جهته د ژوند ټول بار ته د ده اوږه ورته وه او په خورا زحمت یې دا بار ووړ. ده یوه ټوټه ځمکه درلوده چې لوړه وه او تر اوبو نه لاندې کېده، مګر خورا ښه او قوي وه. ده چې تخمین ورته ولګاوه، نو که د بادامو نالونه یې پکې ایښي وای، خورا ښه ګټه به یې ترېنه اخیستې وای، خو په دې شرط چې تر 5 کلو پورې به هره توګه چې وي اوبه ور وخېژوي. البته وروسته تر هغه به د ونو ریښې ژورې ولاړې شي او اوبو ته به ډېر حاجت نه لري. ده په دې باره کې ژور فکر وکړ. له 2 سپین ږیرو څخه چې یې پوښتنه وکړه، هغو هم مشوره ورکړه او ده یې ډاډه کاوه. لوڼو او ماینې یې هم دا فکر خوښ کړ او ورته یې وویل چې اوبه په منګیو کې پر اوږو ورخېژوي او تر 5 کلو پورې به دا تریخ غوړپ تېروي. پسرلی را نږدې شو. ده هم ځان له تاوده وطن څخه چې د عادت له مخې د مزدورۍ لپاره تللی و، د نیالګیو د ایښودلو لپاره را ورساوه. نیالګي یې په پور رانیول او وعده یې ورسره وکړه چې په عوض کې به یې په دوبي ورته بوټي وروړي. رښتیا چې د انسان عزم او عزت هم عجیبه کارنامې لري او حیرانوونکې ثمرې شیندي. څه موده وروسته هغه خرابه ټوټه ځمکه شین ډب غوندې شوه او نیالګي ونې کېدو ته نږدې شول. هر څوک یې حیران کړل. د ده کاله هم خپله آینده خورا روڼه او مستریح لیدله او پر دې فکرونو باندې چې ژر به یې باغ بادام وکړي او هغه به لږ ښه قیمت خرڅ کړي. خوندونه اخیستل د کاله هر غړي ته د نویو کالو د جوړولو او اغوستلو وعده ورکړه. ټول له خوشحالۍ اتڼ کاوه. دې باغ ته د هر هغه چا چې 15 غیرانه یې په چمو پیدا کړي وو سترګې اوښتې او په دې آرزو چې څه ډول هغه ترلاسه کړي. په تېره بیا خان صاحب خورا شوق درلود چې هغه د دې خوار له تصرف څخه وباسي او ځان ته یې کړي. د کلي ملا صاحب هم په دې وختو کې د خدای په فضل ښه موټ شوی دی او د یو ښه غټ جایداد خاوند دی. هغه هم دې باغ ګوټي ته چې تر 40-50 اضافه ونې نه لري سترګې نیولې دي، او په دې توګه د دې دواړو ذواتو ترمنځ یو ډول رقابت هم پیدا شوی دی. دې دواړو صاحبانو د خپل مقصد د حصول لپاره له دې خوارکي سره اشنایي واچوله، خو هغه په هیڅ ډول نه حاضرېده چې د خپلو اعمالو د مرکز څخه تېر شي او هغه وپلوري، او تل به یې دوی ته ویل چې ما او د کاله ټولو اعضاو دې ونو ته انبار پر شا ورکړی دی، اوبه مو پر اوږو ورته ورخېژولي دي. اوس په دې ارزو کې یو
چې د خپلو اوږو د زحمتونو ثمره وڅکو او په خپل عمر کې خو یوه پله د نویو کالو د اغوستلو څښتنان شو، خو خریدارانو دې ته غوږ نه نیوه او پر خپل مقصد باندې ټینګ وو. کله چې دوی د خپل مقصد په حصول کې د روغې او دوستۍ په ذریعه ناکام شول، نو لومړي سړي رسمي عریضه ورباندې وکړه او په دې یې تهمتي کړ چې د ده پور نه ورکوي. د مقرراتو سره سم محکمې ته جلب شو. هغه چا چې د ده جلب راوړی و د ده کره میلمه شو. داسې میلمنو ته خو له دود سره سم باید ښه ډوډۍ تهیه شوې وای. نو د میلمانه لپاره یې یو څه غلمین اوړه له یو چا څخه پور کړل او هم یې یو څه د جوارو اوړه تهیه کړل. ماښام ته یې شیدې او غوړوي تیار کړل. ده په خپل کندري دسترخوان کې د میلمانه خواته غلمینه ډوډۍ او د خان صاحب خواته یې د جوارو ښه مړۍ او خپلې خواته یې وربشینه ډوډۍ کېښوده. له بده مرغه د ډوډۍ خوړلو په وخت کې د میلمانه ګوتې د ده خواته ور اوږدې شوې او وربشینه ډوډۍ یې په خوله ورغله، چې وروسته له ډېر قهره او څخه معلومه شوه چې دې سړي 3 ډوله خواړه په یوه کندري کې تیار کړي وو او په دې توګه د خان د قهر او جزا مورد هم وګرځېد. څرنګه چې تصور کېده په ډېره لږه موده کې یې د دعوې د اقامې په اثر د دې خوا رویات او مقاومات ورضعیف کړل او د دې لپاره چې قطعي نتیجه واخلي هغه بل سړي له دې ونو سره یې هم مینه درلوده، ورګډ او په اتفاق سره یې د احتیام شوي پور په مقابل کې له مقرراتو سره سم ونې ترېنه تسلیم کړې او بیا وروسته دواړو په خپل منځ کې سره وویشلې. دې بزګر په یو عالم ناامیدۍ او د خپل کاله د کوچنیانو او لویانو په ژړا او نارو کې خپل 2 خورا زاړه تلتکان او د کاله نور لوښي او لرګي سره ټول کړل او پر شا یې کړل. بلې خواته شیوه شو. وروسته له ډېرې مودې بېرته خپل کلي ته راغی، البته خورا سپین ږیری شوی و او غیر له یوې لور او زوی څخه د کاله نور ټول اعضا یې مړه شوي وو، خو په کلي کې هم څوک پاتې نه و او ټول د ده غوندې شړل شوي او بې ځایه کړل شوي وو. د ده زوی پوه او یو څه لوستی زلمی و او په دې فکر کې شو چې د کلي هغه خواران او بادوړي چې د ده د پلار غوندې بې لاسه او بې پښې کړل شوي وو بېرته سره راغونډ کړي او خپلې ونې او ځمکې په ګډه ترلاسه کړي. خو د ده پر دې فکر باندې هغه پاس ذکر شوي 2 کسان او د دوی غوړه مالان خاندي.